درنو او قدرمنو زده کوونکو بیا هم ښه راغلاست. زیات خوشحاله یم چې د تورو د ترانو په لړۍ کې یوه بل توري ته رسېدلي یو. ټې توری هغه توری چې د تې تر څنګ لیکل کیږي او فرق یا توپیر یې ورسره یوازې دا دی چې یو غړوندی لري. نو راځئ چې د ټې توري ترانه واورو او بیا یې په ځینو کلمو خبرې وکړو. ټې ټول. مونږ ټول مسلمانان یو، له ټبره د افغان یو، له ټوپکه بیزاریږو، په قلم باندې نازیږو، غواړو سیال شو هیوادو کې، تل کوښښ کوو درسو کې، لټوو به پټ کانونه، ترې راباسو به پلالونه، غواړو سوله او امان شي، روغ ټپي افغانستان شي، کټ کې ناسته مې انا ده، د خدای ذکر کړي لګیا ده، زده کوم د اسمان توري، د اسمان ځلانده ستوري. درنو زده کوونکو، د دغه ترانې بنسټي یا اساسي کلمې دا دي. لومړۍ کلمه ټول ده چې د ډېرو خلکو یا د دري په اصطلاح د همه په معنا ده او ټول پکې راځي. لکه مونږ ټول زده کوونکي یو، مونږ ټول مسلمانان یو. دوهمه کلمه هم د ګټه کلمه ده، د فایدې معنا لري چې ټې په منځ کې راغلی. او وروستۍ کلمه هم پټ ده یا خفیه چې د ټې کلمه هم په آخر کې راغلی. په دې ترانه کې هم ځینې داسې کلمې دي چې شاید تاسو ته سختې وي. دلته یې لږ درته روښانه کوم. ټبر قوم ته وایي. دویمه کلمه هم بیزار وه. بیزار زړه توري ته وایي. لکه موږ او تاسې د جګړې نه بیزار یو، یا له نااهله او هغو ملګرو چې زده کړه نه کوي او ښوونځي ته نه ځي بیزار یو. بله هم سیال ده. سیال برابر ته وایي، ځکه څوک چې تعلیم وکړي نو له سیال سره سیال کیږي. بله کلمه هم کانونه وه. کانونه تر ځمکو لاندې یا تر غرونو لاندې پټو لالونو او قیمتي غمیو ته ویل کیږي چې افغانستان ورڅخه ډک دی خو لا هم نه دي راایستل شوي. او لالونه کلمه راغلې وه چې غمیو ته ویل کیږي. او بله کلمه هم ذکر و چې د خدای ستاینې ته ویل کیږي. ګرانو زده کوونکو، اوس هم له ټې ترانې وروسته ستاسو د کورنۍ دندې واره رسېدلی. دا ځل مو کورنۍ دنده متفاوته ده او تاسې به د کانونو یا د معدنونو په اړه یوه لنډه مقاله لیکئ، ځکه چې زموږ او ستاسې هیواد افغانستان له کانونو ډک هیواد دی. او بیا به هم د هغو زده کوونکو لپاره د غوره سیالۍ چانس وي چې دا ترانه په خپل غږ کې ثبت کړي او ویډیو یې موږ ته راواستوي او موږ به دا ویډیو ورته خپروو. د هر چا ویډیو چې ډېر خوښوونکي او ملګري پیدا کړل نو طبعا هغه د جایزې ګټونکی